که جماعت قضا شي نو مونځ کور کې وکړو او که مسجد کې. ما د یو امام نه واورېدل چې کله جمع قضا شي نو بیا په کور کې مونځ کول دا بهتره دي. نو چې کله درنه جمع قضا شوه نو که په کور کې مونځ وشي او که په جومات کې مونځ وشي دواړه یو شی دی. ټیک شو. د افضلیت کم روایت ما ته نه دی معلوم. البته ستاسو امام به داسې خبره کړي چې کله تاسو نه جماعت قضا شو نو بیا تاسو کور ته راشئ او د خپلې بیبي سره په جماعت سره لمونځ ادا کړئ. ځکه نبی علیه صلات وسلام د دوو فریقینو صلح کوله، د دوو ډلو. نبی علیه صلات وسلام د دوو ډلو صلح کوله، نو د جماعت مونځ ورنه نبی علیه السلام نه لاړه. نبی علیه السلام کور ته راغلی او کور والا امهات المؤمنین چې کومې وي هغه یې ځان پسې وروسته ودرولې او نبی علیه السلام د جماعت سره لمونځ ادا کړو. خو دا کار د همیشه دپاره نه دی په کار چې ته وایې چې بس ښه امام رانه جوړ دی او کور کې جمع ورکوم. نو د همیشه دپاره دا کار نه دی په کار. خو البته داسې وي چې کله کله د شرعي عذر په وجه باندې جماعت ترک شي، قضا شي، نو بیا ته کور کې کولی شي چې خپله بیبي ځان پسې وروسته ودرې او د هغې صورت دا دی چې ته به مخکې ودرېږي او بیبي به دا پسې وروسته ودرېږي. ټیک شو. پس خپل مونځ ادا کوي. نو دا د ځان ته مونځ نه بیا دا مونځ بهتره او افضله دی او دا د نبی علیه صلات وسلام دا طریقه روایت ده. نو الله به اجر درکوي. نو ستاسو امام چې کومه خبره کړې ده نو کیدای شي هغې به داسې ویلي چې په کور کې د جماعت سره ادا کول د خپلې بیبي سره دا بیا د ځان ته انفرادي مونځ نه بهتره دی.